السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو، کابل او یخه هوا واوره وریږي، د الله تعالی رحمت دی. خو ځینې زموږ او ستاسو په افغانستان کې داسې ناچاره شته، دا دعا کوي چې الله پاکه واوره ودرې نو چې زما کوټه واوره غورځئ په خطر کې وي. خو الله تعالی دې په جمله مسلمانانو ورحمیږي. څرنګه چې نن زه د هغه مسلمان کور ته راغلی یم چې په ویلچیر کې ګرځي، په سایکل باندې، او د دوی ژوند د دوی زندګي یوازینۍ دغه غوجله ده چې دا هم چا ورکړي چې دې کې خپلې شپې ورځې سوال کړي. خو الله تعالی دې هېڅوک چاته نه احتیاجوي. ژوند دی، تېرېږي، تېر به شي په هر چا. افسوس افسوس هغه سرمایدارو ته وایم جنت ګټل اسانه کار نه دی. راځئ په دې یخه ژمي کې، په دې واوره کې د غریب د کور پوښتنه وکړو، د یتیم د کور پوښتنه وکړو. دې پر موږ او تاسو حق لري. نن چې زه د دې کور ته راغلی یم، د دې پر ما حق دی. دا وکړو نو د هرې کورنۍ درد، د هر یو کورنۍ مشکل ډېر ژړېږم چې د خپلو مسلمانانو ژوند وګورم او د هغه خلکو ژوند وګورم، د بډایو د سرمایه‌دارو. په دې دنیا باندې مه غولېږئ. دنیا هغه دنیا ده. زه ټولو ته غږ کوم چې سره یو شو. خویندو ورونو ته وایم، ګاونډ کې مسکین، غریب، مسکین، فقیر، هر څوک ګوري، ورسره مرسته او کومک وکړئ. نن چې زما افغان رور چې په داسې ناروغۍ اخته دی، کاشکې دا د ګټې وی نو ده به خپل کور ته کار کولی، همت به یې کولو. خو نن بیچاره هغه خپل حاجت هم پوره کوی نه شي. څونه ستونزه لري، څه مشکل لري، دا د دې د ماما د خوله نه به یې واورئ. ماما جانه، ستا د کور ژوند، ستا زندګي په تا څنګه تېرېږي؟ د یخ ژمی ما په دغه تېرېږي چې بس واړه بچیان مو داسې قطر روان دي، یا ډوډۍ راوړي یا پلاستیک راټول کړي، دغلته پرې د خټه کندیله دې ورته وایي، هغه ما کې اور بل کړي، سم ډوډۍ هم راوړي، کتغ هم راوړي. دغه مې پیپ دی چې دغه په ډاکټرانو باندې ګرځېږم. دغلته لږ کومک راسره کړی و، دغه هغه مې په دې ډاکټرانو په هفته کې دغه څلور هفتې میاشت کې په دې کې 1000-2000 روپۍ د غوته وه، کرایه شي، هر چی شي. خدای ته ګورو، تاسې ته ګورو، خدای دپاره هر څه چې کوئ خدای ته ګورو. ستړی نه شي بچی؟ دا د چا ته راوړو بچی؟ ماما ته دې راوړو. ستاسو کور چیرې دی؟ هر وخت یې ورته راوړي؟ ښه، دا تاسو ورته راوړه په څه خاطر؟ غریب دی، وسه نه لري. قدرمنو دوستانو، زموږ احساس لا ژوندی دی. زموږ او تاسو افغانان غیرتي افغانان یو. نو نیمه ډوډۍ سره د ساګ او دا شی دی بچی؟ هش دی. الله تعالی دې خپل کورنۍ ته نیکسالي ستر که. الله تعالی د مور او پلار ارمانونه پوره که بچی. دا پر موږ او تاسو حق لري. پوښتنه یې کوه، راوړه ورته هر وخت. ښه بچی؟ و نیکسالي شي بچی. دا واله خورې دا د کاسه. مسلمانانو، زموږ کوچنی ماشوم ګاونډي په ګاونډي څونه حقونه لري، په دې باندې عقلمند خلک پوهېږي. څونه وخت کېږي په دې ناروغۍ اخته یې ماما جان؟ 6 کاله وشو، څه کم شپږ وشو. ته خورې، څکې، تا سره مرسته کومک څوک کوي؟ و ماما د کلي نه راغواړو، سترګې بدې کړو، یو پرې راورشو، بیا ورشو، واړه دي. ښه څه وکړي سره چې په تنګ شي، په جنګ شي. قدرمنو دوستانو، الله تعالی دې هېڅوک نه احتیاجوي، هېڅوک نه احتیاجوي. خو نن زما مسلمان ماما نن احتیاجه دی. کله یو ته کله بل ته لاس وځي. دا به د ماما جان بخاريګانې وي. دا شان درته وکړه، دا بخاريګانې دي. خو زه په دې پوهېږم په دې کې بیخي اور بل شوی نه دی چې دې کې اور ولې نه بلوئ؟ اور خو چې لرګي یو شی بل کړو که
خورې دا ستا ژوند ستا باندې څنګه تېرېږي؟ ستا خاوند تا ته په دې سیکل باندې چې په دې کور کې وي د دې هغه اوښتل راوښتل ګرځول خدای کړی وای چې سړک ته غاړه یو شی پیدا شوی سړک ته وتلی یو 200-300 روپۍ خو مسلمانانو راکول دې ځای کې سړی چې وکړي خپله کوین خدای دغه حالت ته مېل چې د امتیاز شپه ورځ کوم شپه ډکې امتیاز ته چې وکړي ته چې وکړي که پلاستیک پیدا کېږي خو د دې کابل ګناه ده قدرمنو دوستانو ماما دونه مشکلاتو کې دی چې خپل حاجت هم که پوره کوي هغه هم په کم پلاستیک هغه وسه هم ما سره نشته. خورې تا باندې دا ژوند څنګه تېرېږي چې تا ته دا خاوند په دې کور کې اوړي راوړي ستا دا زندګي او ستا دغه سختې تنګې زما مجبوري ده دغسې حال دی دغه ګودام کوټې ته راغه کړلم چې مجبوره نه دې کوټه کې څوک اوسېږي نن مجبوري راباندې راغلې چې نه اور شته نه خوراک شی شته نه ښه شته نه بد شته دا واړه ولېږم دا چې واړه ولېږم چا کور ته هغه موږ ته ډوډۍ نه راکوي هغه موږ ته خوراک نه راکوي هغه موږ ته هغه نه راکوي موږ چې شته لېږي زه ورته زه نو څه شی درکړم ما سره خو هم نشته چې زه یې راواخلم تا ته یې درکړم ما سره خو داسې د خوراک شی نه وي داسې د دوا نه وي د ښه نه وي مجبوري ده مجبوري چې چا باندې راشي په دې ګودام کې څوک شپه تېروي داسې ګودام ته یې وارې وګورو دا ګودام دی اوس زه پکې اوسېږم د مجبورۍ چې ماښام شي یخ شي دا یو راته اور بل کړه زه ورته زه په څه شي بل کړم دا اوس چې باران وي واوري یا خلکو وایي واورې مه کوئ زه وایم نه خدای نورې مه کوئ چې ما داسې حال دی دا کوټه راباندې راوغورځېږي ما به څوک پوښتنه وکړي د پوښتنې مې هم څوک نشته چې وکړي که پوښتنې مې وایي دا ماشومان کښېني ما ته وایي کښېني ډوډۍ راکړه ډوډۍ نشته واړه کړم کښېني نیمه ډوډۍ بیا موږ بېګا وخت تېر کړو نیمه ډوډۍ چې ما دې ته کېښودله دې غټ ته مې ویل ته کښېنه دا واړه دواړه به یې وخوري دې وړو ته مې کېښودله وړو چې وخوړله نورې چې وه په دې موږ ولې ژاړې زندگی نشنه کوټه خود بجار ته د پلار نه بوټان جمپر څه نه غواړې د کومه پلار ته د پلار نه ته چې همزوري په دې کوڅه کې ګورې ښایسته جمپرې ښایسته موزي لري دا یخ کې ګرځي پې ته د پلار جانه نه غواړې نه زه نه غواړم خو پیسې نشته چې دی تا نوم څه شی دی جاسم ماشاءالله ستا پلار به ښه کېږي انشاءالله ښه و صحیح ده راشه ښکلې ماشوم او زما ښکلې ماشومه ماشاءالله ماشاءالله د تا نوم څه دی بچی جمیله پلار دې مریض دی څونه وخت کېږي بچی 2 کاله دا کوچنی ده دا په دې نه پوهېږي 2 کاله او 6 کاله فرق نشي کولی ماما جانه زه ستا د کور دپاره ټوله سودا دوکان نه راخلم راځم بېته لرګي به ضرورت او خوراکي دا به ټول راواخلم ماما جانه او انشاءالله چې د بچو دپاره به جمپر سیستم به خپله راجوړ کړي پیسې به نغدي درکړو ما ته څو دقیقې وخت په راکړي انشاءالله زه به دا راخلم بېرته به زر راځم صحیح ده ماما جانه قدرمنو دوستانو مختلفه سودا د دې د کور اولیه څه ضرورت و بل د دوی ماشومانو دا بوټ راکړه بچی تاسو به خپل بچو دپاره داسې بوټان واخلئ داسې بوټان خو به تاسو په ډیران کې غورځوئ په کثافات کې ماما جانه هغه دې د سوخت لرګي شو دا د خوراکي شو پیسې در کوم له خیر سره ځان دپاره به ګرمې جرابې دې ورور ته مې جمپر دغه ورور ته مې بوټان جمپرې هغې خور ته مې هر څه به والې ښه 14,900 افغانۍ در کوم ماما جانه زما خور ته زما وړو ورونو ته ښایسته ښایسته بوټان ګرمې جمپرې ورته صحیح ده ځان دپاره واله او بل د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دعا کوه چې خدای پاک داسې غریبو ته چې ورکوي خدای پاک د چلانده او کاڼه پکې جوړمدان امین دغه دعا به کوم بس ژوندی اوسې ماما جانه ما ته به راکړي اجازه او الله یې در باندې رحم وکړي خیر دې ماما جانه چای در باندې څښی په نور څه دی ټولې اوبه کوبوي بچیه ستا احترام دې کوه ښه قدرمنو دوستانو کابل د دې ماما جان پښتنه
پر موږ حق وو. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې بیا حاضرېږم. د الله په امان.